لوړپوړي افسر ادعا کوي چې اس ای اس په افغانستان کې بندیان اعدام کړي او ماشومان یې ویشتلي دي. په افغانستان کې د برېټانوي د ځانګړو هوایي خدماتو یا اس ای اس د کړنو په اړه یوې خپلواکې قاضي په مشرۍ څېړنې ته ویجاړونکي شواهد وړاندې شوي چې پکې دا ادعا شاملې دي چې د غوره ځواکونو جنګي جرمونه کړي او کوچني ماشومان یې په خپلو بسترونو کې ویشتلي دي. د شواهد د برېټانوي د ځانګړو ځواکونو یوه لوړپوړي افسر لخوا وړاندې شوي چې د افشا کولو پریکړه یې کړې ده او څېړنې ته یې خبرداری ورکړې چې د جنایي چلند په حل کولو کې پاتې راتلل به د لوا ته اجازه ورکړي چې نالۍ ته وغورځوي. ادعاوې دغه افسر چې یوازې د ان 466 کوډ لخوا پیژندل شوی د هغو پیښو په اړه خپلې جدي اندېښنې په تفصیل بیان کړي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ پیښې شوې وې. غیر قانوني وژنې هغه راپور ورکړی چې د بېګناه خلکو په غیر قانوني وژلو په شمول د ماشومانو په اړه ژور اندېښمن دی. په ځانګړې توګه یادونه کړې چې هلته د خپلو والدینو ترڅنګ په خپلو بسترونو کې 2 کوچني ماشومان ویشتل شوي وو. جنګي جرمونه ان 466 په ښکاره ډول ویلي چې دا کړنې جنګي جرمونه دي چې پکې د بندیانو اعدامول شامل دي په دې پلمه چې هغوی پر ځواکونو تاوتریخوالی کړی و. پراخه ستونزه د افسر د نظر ته ورسید چې دا مسئله یوازې په یو څو سرتیرو پورې محدوده نه وه بلکې احتمالاً پراخه وه او د برېټانیې د ځانګړو ځواکونو یو کې اس اف په ډیرو خلکو کې پیژندل شوې وه. د پټولو اندېښنې افشا کوونکي د غیر قانوني چلند د سرطان په اړه خطر پورته کړی و خو راپور ورکړل شوی چې هغه تل رد شوی دی. هغه پښیماني څرګنده کړې چې پر قومندانانو یې فشار نه دی راوړی چې خپلې اندېښنې شاهي نظامي پولیسو ته راپور کړي. د ځانګړو ځواکونو یو بل افسر هم څېړنې ته وویل چې په افغانستان کې د محکمې له پریکړې پرته وژنې ای کې جې شوي او پیژندل شوي قضیې شاید یوازې د یخ د غر سر وي. د دفاع وزارت ویلي چې د خپلواکې څېړنې ملاتړ ته په بشپړه توګه ژمن دی او د وسلوالو ځواکونو څخه تمه کېدونکې روڼتیا او ځواب ویلو ته ژمن دی. څېړنه لا هم روانه ده.